څنګه ستاسې مخکینی رئیس جمهور محترم اشرف غني صاحب دغه یوه کسې شیر شوی دی په رسنیو کې ډېر د بېوسۍ په حالاتو کې ناست دی او دغه کسې ډېر افغانان خفه کړي دي او افغانان وایي چې یاره ولې اشرف غني صاحب په داسې خفګان کې ناست دی سپین ږیری شوی سپین ږیری خو ډېر ویډیوګانې کوي او ډېر دغه کس په رسنیو کې اوړي راوړي افغانانو یو خبره یاد ساتئ وایي چې یوه سترګه دې ووځي په بله سترګه لاس کښېنه شکر وباسئ چې اشرف غني صاحب د افغانستان نه ژوندی ووتو که خدا نه خواسته هغه واقع شوې کوم چې زموږ مخکینی رئیس جمهور ډاکټر صاحب نجیب الله سره وشوه موږ او تاسې به ټول په ژوندي وانې به ټول مړه وي نو شکر وباسئ چې ژوندی ووتو کابل د بربادۍ نه بد شو زموږ خویندې میندې دومره بېعزته نه شوې وطن وران نه شو هر څه په ځای پاتې شو ګورئ دغه جمهوریت ته سکوت ورکول ما مخکې درته ویلي اول په جمهوریت کې د جمهوریتیانو کار و د ټوپک سالارانو جنګ سالارانو بې د جمهوریت ته نه شرکت اشرف غني صاحب ورکړی نه پاکستان ورکړی نه طالب ورکړی جمهوریت ته خپله امریکې دا لوبه وکړه او دا جمهوریت یې د منځه ویوړه او دا ملي اردو یې ختمه کړه نو دا نظام چې یاره دا پلاني کړی بستاني کړی او خلک راځي دلته په اشرف غني باندې دغه کوي نیوکې کوي دا بې ځایه دي د امریکې خوښه وه اوسې مهربانه شی جوړ کړی او شی وران په ختمه خبره زه چې یم ګوره د ټولې دنیا الله په سر وانې خو په دې ټوله دنیا وانې نن سبا چې باچۍ کې په دې ملکونو وانې هغه امریکا ده 130 ملکونو له امریکا پیسې ورکوي 130 ملکونو له ځان پوی کوي او په 130 ملکونو کې افغانستان هم دی دا کومه بده خبره نه ده زه چې د افغانستان واکدار شمه زه نه پاکستان سره خبره کوم نه روس سره کوم نه چین سره کوم مستقیم د امریکې سره کوم او زما به دوه مطالبې وي دوه ایجوکیشن تعلیم ښځې نر ټولو وانې او د اسلام په چوکاټ کې به جوړم انشاءالله داسې دا خبره نه کوم چې خلک د دې نه بله دغه وانلي صرف موږ له تعلیم پکار دی او موږ له په ګېډه مړېدل پکار دي خلک باید ما ته وایي چې دا خبره ته څنګه کې یو اډه دې پکار دي دوه دې پکار دي څلور دې پکار دي راشه په افغانستان کې د لا ډېر درکړم چې څنګه په قطر کې دي څنګه په دوبۍ کې دي څنګه په سعودي کې دي اوس هسې ملایکوب صاحب ویلې چې زموږ هوا اشغال ده چې هوا مې اشغال ده پورته چت خو لاندې یو دوه اډې درې اډې څلور اډې دي والې زما دا ولس دې په ګېډه موټ کړي ما له د ایجوکیشن راکړي ما ته د تعلیم راکړي د دې نه بغیر خو مو کېږي نه ځکه چې غټ شیطان او غټ زورواکی چې دی د دنیا هغه دغه دی امریکا ده او بل ورځ جنرال موبیل صاحب وګوره په خوست کې خبره وکړه دا خبره ما ډېره پخوا کړې چې موږ غلامي کوو خدا نه خاصه غلامي نه ده که موږ غلامي کوو ولې د امریکې نه کوو چې کم از کم وطن خو مې په وداني نو خبره دا ده چې مستقیم دغه ټوله لوبه د امریکې ده ادرس هم غلط کړی دی کله پاکستان راونیسي کله طالب راونیسي کله اشرف غني راونیسي ټوله لوبه د امریکې د جمهوریت هغه جوړ کړی او هغه ورته کش ورکړو امریکې پالانس